دوستانو سلامونه. که غواړئ چې ایموجي کیبورډ یا کارتونکي کیبورډ دغه تاسې هغه کوي په ځانګړې توګه باندې چې ټولې پکې کارتونکیان وي همداسې ایموجیان وي، نو تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه دغه کې کیبورډ او یا هم کیبورډ ایموجي ایموټیکونز په نامه باندې دا در سره انسټال کړئ له پلی سټور څخه. زه به په اوپن باندې کلیک کوم. د تاسې نه ډول کیبورډونه دي، دلته 6 ډول په لوکل هغه کې دي، همداسې فیوچر کې بیا ډیر دي، ترڅنګ همداسې ایموجي کیبورډ څنګه چې تاسې خوښه وه هر ډول ایموجي هغه چې تاسې هغه کوئ، ترڅنګ د سټیکرو هغه. نو دلته تاسې لیدلی شئ د ایموجي آرټ کې دا اپشن یې، نو که تاسې غوښتل چې هغې کې تاسې دا در سره له پلی سټور څخه انسټال کولی شئ. دې نه وروسته که غواړئ چې انیبل یې کړئ په خپل موبایل کې یا په تلیفون کې تاسې فعاله کړئ دا کیبورډ، هغه لپاره په دغه کیبورډ باندې تاسې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړ دلته ګورئ تاسې کې فعلا جیبورډ دی، نو زه غواړم چې کې ایموجي کیبورډ هغه کومه، نو تاسې به له دوم څخه دریم باندې کلیک وکړئ او بیا به په اوکې باندې دې سره به ستاسې کیبورډ فعاله شي. نو تاسې دلته لیدلی شئ، زه فعلا په دې باندې کلیک کوم. دلته تاسې لیدلی شئ چې دا کیبورډ دی. نو که غوښتل مو چې ایموجي همداسې د هغه وکاروئ، تاسې دلته بره لیدلی شئ چې دلته که ډول مو ورته بدلول غوښتل تاسې په دې ځای باندې کلیک کولی شئ. دلته چې هر کیبورډ مو خوښ وو انتخاب به یې کوئ او بیرته به بیک لاړ شئ. دلته تاسې اوس لیدلی شئ چې د کیبورډ رنګ تور رنګ ته اوښتی دی. دلته دې ځای باندې چې کلیک وکړئ تاسې مختلفه دغه آرټونه ترلاسه کولی شئ. بیا په دې باندې چې کلیک وکړئ هم همداسې. نو دا ډول ایموجي هغه لپاره دا اپشن دي، تاسې یې کارولی شئ. هغه نه وروسته تاسې دلته لاندې د کیبورډ څنګ کې ایموجیانې هم خپل هغه کولی شئ. دلته ډول هغه دي، تاسې ترې استفاده کولی شئ. او دا همداسې ګلانو د موټرانو همداسې نور هغه چې دي تاسې استفاده کولی شئ. نو هغه نه وروسته په دې چې مو کله کلیک وکړ په دغه علامه باندې، دې سره به بیا دا سټیکر یې تاسې ته هغه شي. نو دا هم تاسې ګورئ آرټونه دي، دا تاسې هغه کولی شئ ترڅنګ یې دغه. نو ډول اپشن یې پکې دي چې هر یو تاسې غوښته تاسې یې استفاده کولی شئ.